وی یو کسو بیبی سره ناسو روټۍ خوړله. دا مالداري ګورې کله ناکله امتحان دی د الله د طرف نه. دا امتحان الله کوي چې دا مالدار څه کوي. ډوډۍ خوړله دی کې بار یو فقیر غږ وکړ وی ماله لږه روټۍ پکار ده، روټۍ راله پکار ده. بارې غږ وکړ. دا سړی چې اووت نو د هغې فقیر ته ډېره رټنه ورکړله، ډېره زورنه یې ورته ورکړله. هغه لاړ. چې هغه لاړ څه موده پس دا کس غریب کېدو، ډېر سخت غربت پرې راغی، ډېر مالی مشکلات پرې رالل. دومره پورې مجبور شو چې خپلې بیبي له طلاق ورکړ. بیبي سره یې معامله ختمه شوه. بیبي یو مالدار سړي سره نکاح وکړله. چې مالدار سړي سره بیبي نکاح وکړله او دا مالدار سړی او دا بیبي ناستې ډوډۍ خوري. دې کې بار فقیر دروازه وټکول. وی ماله سره وړی. نو دا سړی د خپلې ښځې ته وایي ته وله اوسه بار یو فقیر دی څه وله ورکه. هغې ښځې وی ښه صحیح ده. هغه ښځه یې پاڅېده چې دله د وخت مناسب روټۍ پیسې راوړې چې ورې کړه. واپس راله نو ډېره خفه ناسته وه. دا خاوند دې ورته ویلي وی بس ډېره عجیبه خبره مې ولیدل. وی څنګه؟ وی دا بار چې د سوالګري غږ وکړو دا زما غزول خاوند، دا ما وپېژن چې دا زما غزول خاوند. یو ورځ مونږ ما دې ناسو بار یو فقیر غږ کړی او دې تلی او هغه یې رټلی و. نو اوس هغه په دروازه ولاړو، ما وپېژن چې دا زما هغه خاوند. هغه نوی خاوند یې ورته وایي د دې نه درته زه عجیبه خبره وکړم. وی او وی هغه سوالګری چې وم هغه زه وم، هغه سوال چې کوم هغه زه وم. هغه په دروازه چې ولاړو ما چې رټلی وم هغه زه وم. دا بار چې رټلم نن د بل په وره کې ولاړ دی هغه زه ده رټلی وم، زه غریب وم. هغې نه پس الله مالدار کړم او الله بې تا سره نکاح وکړه. نو مالدارانو کمال دی دا د الله د طرف نه امتحان دی. تا الله د بل لاس تم کېنولی شي. نن چې دا فقیر ستا لاس ته ناست دی، شاید چې بل رمضان راځي او ته د ده لاس ته ناست، ستا بچي بیا د بل په تبی، ستا بچي د بل په تبی. او انشاءالله چې ورکړه کوي که نه ورکوي چرې به دې الله غریب نه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو څو خبرو درته وایي زه قسم خورم، قسم درته پې خورم چې د نبی علیه السلام خبره څومره رښتینې ده. بیا وایي قسم درته خورم، وایي په دې خبره زه قسم خورم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې په صدقه ورکولو مال نه کمیږي. په دې زه قسم خورم، قسم چې مال پې نه کمیږي.